السلام علیکم ګرانو کتونکو، امید لرم چې ټول به روغ جوړ ټیک ټاک او خوشاله یې. قدرمنو، نن در سره یو ډېر عجیبه شان خبر شریکوم. دا خبر زموږ د زیبا ګل باره کې دی چې د زیبا ګل نازیبه ویډیو راغلی ده. قدرمنو، تاسو به پته وي چې ټیک ټاک باندې چې کوم عام ویډیو خلک ورکوي نو هغه یو انټرټینمنټ دی، خو چې کله هغوی لایو ویډیو جوړوي نو هغه کې د هغوی مطلب پیسې ګټل وي. نو د دغې په ذریعه باندې زه به دا ووایم چې یو قسمه دوی فحاشي خوروي. قدرمنو، د هغې چې کومه ویډیو ده نو هغه درسره دلته شریکوو. ویلی کېږي چې د هغې نازیبه ویډیو راغلې ده. قدرمنو، څه ټیم مخکې هم په دې پسې دا افوا خوره شوې وه چې د دې غلطه ویډیو راغلې ده. نو قدرمنو، ویلی کېږي چې دا بهر ملکونو ته ګرځي، دا کوي هغه کوي، دا غلط کارونه کوي. نو قدرمنو، دې ویډیو باره کې چې کوم دی نو زیبا ګل هیڅ ویلي نه دي او خاموشه پاتې شوې ده. قدرمنو، موږ له هم نه ده پکار چې یو ویډیو مو کتلې نه وي او کس هم صحیح پیژندلې نه وي او دا الزام ولګوو چې دا زیبا ګل ده، د هغوی یو نوم دی، د هغوی مشهورتیا ده، هغه د انسان خرابول دا هم ډېر یو غلط کار دی. نو قدرمنو، هغه ګرځي، هغه هر څه کوي، یو فیمس انسان ده، ښه کامیابه ده، هغه دا هر څه کولی شي او داسې قسم هېڅ نشته دی. دا په هغې باندې یو الزام دی چې یو غلطه ویډیو یې راغلې ده. نو قدرمنو، دا ټول دروغ دي، د هغوی داسې هېڅ قسم ویډیو نه ده راغلې او نه خو موږ کتلې ده. د بچا الزام لګول هرګز نه دي پکار، ځکه چې دا هم ډېره یو غټه ګناه ده. الله دې موږ د داسې قسمه ګناهونو نه وساتي. ټول په کمنټ کې به جمع ولیکئ آمین. تر د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.